چاره لکه خیر اسلام ګل اله کېنه څه کې راغلم دا توتان شو کومه ها دا خو شوتل ریبې ته نو خو ته پته لګي شوتل ریبې خو ته پوسه مدد دي اسلام ګل دا راته وایا چې په دې پټو مې غله وړېدلې هغه باړې مې ریبلې په دې کې مسار ګېډې رودلې دي دا به څنګه معلوم کو زمې په خپل رسوپېدارو غاړه تباہ برباد کړه نو تا سره د شوتل غم دی د دې څه چل نه کوې وروره یاره زه خو پرې نه پوهېږم خو هغه ورور مې د غلو معلومول کړ ډېر تکړه دی ښه نو هغه ته به ووایم نو بس کو دا دې معلوم کو نو سټرابري به هم دلې یو پچی دروړم زمان نردوی دی او دا غل راله معلوم کا زه صحیح اسلام ګل اچھا به وسس کړی وه مهرباني ستا ډېر احسان دی مهرباني اسلام علیکم نو ګوره کنه څونه بېغمه ملاستي دا ورته پته نه لګي په ګیا باندې چخ سمې عملي کړي دي لالا د خدای مسلمانه شملې مې څکلې وې او د کچخو به دې راپاڅولم د کچخو به مې راپاسولې خو نیم ګېډې ګیا مې راوړه نیم ګېډې گیا پاسه مړه جامې بدلې که دونه سقا بین نه ځي او نیم ګېډې گیا دې څنګه وروړه نیم ګېډې ګیا مې په دې وجه راوړه چې په پټي کې ګیا نشته نو ولې سبا به تاسو قوده شانتې راوړم ښه چل څه شوي دي ولې وایي چل څه شوي دي یو غل پیاړم شوي دي دوه درې ګېډې چې دروازې وړي دغه ځای کې خو دماغ کار نه کوم د خپې لاس ولا مات که نه چې دا غل پیاړم شوي دي پیسې پې ما ورکړي خو هغه پې ورکړي دي یم لالا چې غل کله زه ګیر کړم که نه زه به د خپې او لاس دواړه مات کړم دې به جوړ تا ته ایسارېږي که نه چې راشه زه تا ته انتظار کوم او راشه په ما باندې راکېږده که نه نو زه څه وکړم زه خو نشم معلومولی که په خپله معلومول شم معلوم یې که ځکه چې سارو هم د لوږې نه مړه شي ویم د 1 روپۍ هم ته نه راکړه دا لور ماله ورشه دوکان ته لاړ شه او درځم مالټې مال راوله زه ځم ګیا زه په خپله راوړم ښه ها ځه لالا مې مخکې د مالټو نه بیا هم بار نه کړه مالټې او مالټې یاره که د خدای مسلمانه ولې وروره څه چل موږ په میدان دا ست واو نسیم خان ځان یو تپوس کوم که نه ګوښه وکړه 24 ګنټې ته د خپل پټي نه لکه د شیدو به تاویږي را تاویږي مونږ او دس خو رسم د خیره نشته ري مقصد دی وایه مړه خبره کوه مقصد دا چې درې مسلو ورمره چې زما پر شوتل باندې یو غل لازي او درې درو سلو سلو ګډي دروازې ری به تا دونه پته نه لګي یاره وروره پټ غل باچا دی نیم خبر دی ښه ګوره د ګاونډي په ګاونډي ډېر ښه کې زما دا پټي تاسو سره پوله په پوله ري نو دې ته خو د لمه خیال کوه که نه چې یاره زه ته خبر وم ما لیدلې وې نو خو ته به مې ویلو یار نیم خبر بدماشي څه نه کوې مړه زه دغه مکه مال یم چل لازي زه لاړ شه مړه ځه الله دې مړ شه په دې کار ته هم پرېږده سړیا په مخه دې ښه دونه بدماشي کوې چې په سترګو دې چلیدري دي خو نه راشه یو ګېډې پکې بلې مورې به که نه لاړې ویم دا خو تا هغه متل وکړو غل چې په غل وړو هغې ته چوروټې وي السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر جاوید بچی را کینه دې صاحب تکلیف مه کوه بس کینې کینې موږ د څه له کار ګورې ته اوس دې غولو ته وګوره اوسه پورې نه راتلو خو چې هغه شی راغی دم ځان راورسو زما څخه خیلی دا کلی شرموي کینه جی بس کینې که نه بس ما راته ووایي کینې هله دا خو مې ګل اعلی راغی ورکه چې سیره ورته واچوم هله دا خو مې لالا راغی لالا سټ ته رابېخ وکړه د لرې نه راواچوه که نه مسلمانه د لرې نه واو نو لرې نه تاسو مخه لاله تا ته پته نه لګي سو ولې نه لاله پته ده راته واچوه جاوید بچی مسافری څنګه وه یاره دادا ها ویم مسافري خو دونه مزیداره تېره شوه که نه هیلکه دا پلان مې جوړ ده بار ملکه راغی اشي هم محتاج شولې د ځان سره یې جوړه هغه بیماري راوړې ده ښه ورګه پولیس سټیشن ته رینګ کوم هلو جي د بار منځ نه یو هلک تورندو ته راغلی جي او ځان سره هغه غول هم راوړی دي او 1-2 کیجي ځان راورسوی تورندو کلي ته جي خدایه خیر مونږ هم ترې خپې وباسو کم از کم یو 2 هفتې کې زکام مې دی اوهو زکام یې دی زکام دی
خدای مو بخښه یو ضروري اعلان واورئ په ملک کې چې کومه وبا وه ختمه شوې ده لاک ډاون مکمل ختم شو نورو داسې کار وکړئ چې خپل روزګارونه له روزې یا الله ستا لاک شکر دی میدان ته شه یا الله نو دا ورځ دې په موږ راوسته دا بیا مړه ممکن وایي را میدان ته شه راسه کار وکړه کور ته وشه زوی کوي ختم شو یا الله او دا مرګري پسې مې ورم چې ازیرې پې وکړم خدای پاک مغاز رو بس مغاز زر روزه کنه خو دې روزي نه لکه اوی سکه چغې د شروع کړې دي ولې یم چغې مې شروع کړې یم مبارک شه د څه مبارک زیرې مې لره وړې دي د څه زوی دی شو نه مړه د زوی نه غټه خوشحالي ده داسې ګنو وایه کنه 85 رومبې راکا دا تی سر درکا من ځان له سپیکن چې کو 85 درکا خبرو کما سي خدای پاک اوس په لاره راټونګي نه خطر وانه ته یم داسې کار وشو هغه لاک ډاون ختم ویل کو ته خدای مسلمان دا دې شو وی تانا ځان وی تانا قربان وی تانا نو کې شي اسکا مړه غونډې لاړې در باندې پورې کړې یم څنګه خو خره ورشه کنه چې کار له سامان راواله نه نو خبره خو رسیده ها خو ما کار څه کار کوو تا کار څه کوو تا دا بل کار کوو دا سټاپریم غونډونه نه انا سي زو پچې کو شابه راکاو معنا وی کار مې څه کوي ته وګوره السلام علیکم وعلیکم السلام ورو خیر شه خیر دی رورا ما د خپل کارت نمبر لیکلو کنه ها نو زما د موبایل توس د پیسو میسج راغلی دا تاسو وګورئ ها راغلی دي پیسې وته راغلی دي حاجی هغه لګا راکې تاسو ها داس کارو کا چیلته به ګوتک دی یو من ښه یو من صبر ها دلته ګوتو لګاوه نه لاس نه دا ګوتو لګاوه بس اوس وش ها دا موبایل دی وای دا وای یا رورا دا خو یو له زره او 200 روپۍ دي خو 300 روپۍ کمی دي دا دي کنه نو زما گاونډي خو پوره 1200 روپۍ واغشتي نه هغه بانک کې راغشتي بانک کې دا موږ 200 روپۍ ټیکس په کټ کول ته ها وا که څه خبره خو بیا واپس راکړه دا بیا بل چا نه راواله نه بس چې تاسو وایئ نو ورو السلام علیکم مهرباني السلام علیکم زبر غټ کار شو مړه چې سو پر دا پروګرام جاری کنه دا 300 روپۍ دوامه بس کار شو ها نن دیاړي خبر خبر شو پور نه رنګ دی الو یا السلام علیکم دلباري خبره کومه ستا گاونډي سو گاونډي هغه زوی د بار ګاډي والی دي سو زما زوی ګاډي وو دا څه وې او هسپتال ته مونږ ورته ځان راورسوه خزر درم هسپتال ته ته هسپتال ته یو سیده یا الله دا څه چلو شو خدای پاکه شینا نمدا تو چې دیاړي څنګه تل روانه ده سله شل روپیا ګټي کنه مړه خري دلته کې 50 روپۍ زیاتې دي کنه 50 روپیا زیاتې علي کنه هغه څنګه دا خدای مسلمان دا کوم ماحول کې مکینولې دا خبره خو خو ورته ستاسو کنه ډېر قابینو دا خو 50 روپیا کم مې مغشینو خوا هو الکه دا تو چې ما بر سر کې بختش مارل شي دا بسومري ایرورا د دینه خو خبر نیم چې څونه دی پکې کنه خو زه په دلوس بلیډ راکاګم 15 منټه پس بیا غږ کې شماره ور نه ګور بلیډ پرانه کای څه غپ مې سره لګاو وای دا خو پولیس دي علي وای باید ته خبر نه راځي خدایا